په دغه وفودو کې یو وفد د ثقیف هم و ثقیف قبیله دوی رالو د نبی علیه الصلاة والسلام خواله او د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې بیعت وکړو اسلام یې راوړو دا هغه ثقیف قبیله و چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په طائف باندې حمله وکړله دوی په کلاګانو کې پناه واغسته او د هغې طرف نه مسلمانانو ته ډېر سخت تکلیف ورکړو سخت تکلیف په غشو باندې مسلمانان ویشتل ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم کړلو بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی زه چې ځو دا کلا نه فتح کېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام واپس را روان شو نو په لاره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو تن وویل وی د الله پاکه پیغمبره دې ثقیف والو ته خیري وکړه دوی خو موږ ډېر سخت په تکلیف کړو دوی خو موږ په دې غشو باندې زره زره کړو زخمي کړو ته ورته خیري وکړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی اللهم اهد ثقیفا وآت بهم مسلمین الله دې ثقیف والو ته هدایت وکړه او الله ما ته داسې راولې چې مسلمانان نبی علیه السلام خیره ونه کړه بد دعا ونه کړه بلکې څه ورته وکړه دعا یې وکړه الله دې ثقیف والو ته هدایت وکړه الله زما خواله په خپله مسلمانان راولي بس د نبی علیه الصلاة والسلام دغه دعا و چې الله تبارک وتعالی قبوله کړه ډېر وخت پکې تیر نه چې ثقیف والا را روان شو دا د عبد یا د لیل دی مشري کوله دا دوه تنه په دې کې د په مشرۍ کې دوی را روان شو د نبی علیه الصلاة والسلام خواله را ورسېدل دوی را روانو په لاره باندې چې کله مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی دوی ولیدل نو ډېر سخت خوشحاله شو وی زه ځم نبی علیه الصلاة والسلام باندې زیری کوم چې د الله پاکه پیغمبره تا چې د چا دپاره دعا وغوښتې هغه په رښتیا را روان دی مسلمان شو ستا خواله را روان دي وی دا زیری په نبی علیه الصلاة والسلام کوم ابو بکر رضی الله تعالی مغیره رضی الله تعالی ولید وی لکه مغیره ولې داسې په منډه باندې روان یو خوشحاله وی ثقیف والا را روان دي مسلمانېږي په نبی علیه السلام زیری کومه ابو بکر رضی الله تعالی ته وفرمایل دا مو که ته ماله راکړه چې دا زیری زه په نبی علیه الصلاة والسلام وکړم مغیره ورته وویل زه ټیک ده ما خو چې دا زیری به زه په نبی علیه الصلاة والسلام وکړم خو زه ته یې وکړه ابو بکر رضی الله تعالی په منډه راغی وی د الله پاکه پیغمبره ثقیف والا ستا خواله را روان دي د اسلام دپاره مسلمانېږي نبی علیه الصلاة والسلام چې دا خبر واورېدو ډېر زیات خوشحاله شو او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په مسجد نبوي کې دوی له ځان له خیمه ټک وخی ځان له وله ځای ټک وخی چې په هغې کې پاتې کېږي نو دوی به زمونږ دا خبرې واوري د مسلمانانو دا اخلاق به د یو بل سره ویني زمونږ دا ژوند چې ویني ځکه چې په جومات کې اعمال کېږي که نه نو په دې جومات کې وله خیمه ټک ووایي مسجد نبوي کې چې زمونږ دا هر څه ویني او خالد بن سعید رضی الله تعالی ته وفرمایل د خوراک سکاک انتظام به ته د دوی کوي تر څو پورې چې دوی په مسجد نبوي کې وي نو خالد بن سعید رضی الله تعالی د خوراک سکاک انتظام به یې ته کوي هغه وی ټیک ده دوی چې راورسېدل مسجد نبوي ته نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت خوشحاله شو ګړه بړه وشوله وی دا کم خیمه چې د په دا مې ستاسو دپاره تیاره کړې په دې کې پاتې کېږئ وی ټیک ده نو د خالد بن سعید رضی الله عنه چې به دوی له خوراک راوړه که نه دوی به ورته موږ تر هغې پورې نه خورو تر څو چې تا په خپله نه ده خوړلې شک یې وکړه نه یاسې نه چې د مسلمانان پکې راته چېرته زخر وانچوي نو خالد بن سعید چې به دوی له خوراک راوړو دوی به د هغې پورې نه څه کوو وی ډومبی ته ته وخوره وروسته به یې مونږ وخورو چې خالد بن سعید به د خوراک وکړو نو دوی به شروع شو او به یې خوړله څه ورځې هلته کې تېرې کړې نو بیا یې وی مونږ مسلمانېږو خو زمونږ یو څو شرایط ډېر عجیبه شرطونه یې کېښودل وی کم وی یو خو زمونږ دا شرط چې مونږ ته به مونځ معافي مونږ به مونځ نه کوو نبي علیه السلام ته یې ویل مونږ مسلمانېږو خو یو شرط دا چې مونږ به مونځ نه کوو دا خو ځان له ګران کار دی وی دویم شرط دا دی چې زمونږ کم غټ بوت دی لات زمونږ چې کم غټ بوت دی وی هغه به نه ماتوئ د 3 کالو پورې به هغه نه ماتوئ وی ځکه چې زمونږ بچي او ښځې په هغه باندې ډېر زیات مین دي په لات بوت باندې ډېر زیات مین دي نو کو تاسو هغه ماتوئ نو زمونږ بچي او ښځې تاسو له نه درکوي نو لات بوت په نه ماتوئ د 3 کالو پورې او دریم شرط دا دی چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاس باندې په مونږ نه ماتوئ زمونږ بوتان به زمونږ په لاس باندې په مونږ باندې نه ماتوئ
نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا 3 شرطونه واورېدل د اولونو 2 شرطونه خو بالکل انکار وکړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا خیر فی دین لا صلاة فیه. هغه دین کې هیڅ خیر نشته چې پای کې مونږ نه به کوم دین کې مونږ نه باید دین کې څه نشته خیر نشته. د دې اول شرط دا وي مونږ ته مونږ معافي. نبی علیه السلام هغه دین نه دی چې مونږ پکې وي. دویم شرط دا وي چې لات بت په 3 کاله نه ماتوي. نبی علیه السلام فرمایي لا زبوتونه ماتون کې بوتان ساتون کې نه ما 3 کاله به زبوت ساتم. زبوتان ماتون کې ما د بوتان ساتون کې نه ما. دا 2 شرطونه ستاسو نه منظورېږي. او دریم شرط تاسو وایي چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاس نه ماتي. خیر دی تاسو مه ماتوئ، زه به په بل چا باندې مات کړم. زه به په بل چا باندې مات کړم. زه ټیک شو دوی اسلام راوړو مسلمانان شو. په دوی کې د ټول نه چې کم عمر د کم صحابي وو هغه نوم عثمان ابن ابي العاص. عثمان ابن ابي العاص دا په دوی ټولو کې کم عمر صحابي وو. ابو بکر رضی الله تعالی نبی رسول الله والسلام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبر دالک په ډیر ذهین دی، د اسلام د شریعت مسلې ډیر زر زر یادولې شي، نو دی ورله امیر مقرر کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ د لپاره امیر مقرر کو. وی د دین مسلې به درته دی ځکه اگر چې پتا سو کې کشر دی، اگر چې پتا سو کې کم عمر دی، خو ذهین دی د دین مسلې ډیر یاد کړی. نو دی بس تاسو امیر او مشر بوي. ټیک دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 تنو ته حکم وکړو، ابو سفیان رضی الله تعالی او مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی. دوی دواړو ته وویل وی تاسو لاړ شئ او د الله بت چې د دوی د مات کړي. دوی دواړه روان شو. ابو سفیان رضی الله تعالی ته سعود راغی هغه پاتې شو او دا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی په خپل لار طائف ته ورسید. او چې ورسید نو د لات بت د ماتولو چې اراده وکړه او ښځې بچي خبر شو کړه نو ټولو ښځو د کورونو سرتور سر رامنډې والې، سرتور سر ووتې. وی زمونږ لات له ګورې ګزار ورنه کې بدري به در پیښه کې نقصان به در ورسوي، ځان دې نه وساته ګورې لات ته څه ونه وایي. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې سټکې یا خپل کوچت کو را پرې خود ماتې کو دړې دړې کو. هغې کې ډېر شی زر پراته وو، کالي پراته وو، ډېر سامانونه پراته وو. هغه یې راوغستل نبي علیه الصلاۃ والسلام یې راوړو چې د الله پاک پیغمبر د هغې لات بت ته مې دا مالي غنیمت راوړو. هغې سره خو دا سره وو، دا شیزونه ورسره وو. نبي علیه السلام څه غریب صحابه کرامو په هغې باندې قرضه وه، هغې له ورکړئ دا تاسو په خپلو قرضو کې ورکړئ، خپلې قرضې پرې څه کوئ ادا کوئ. نو به هر حال دغه یو وفد راغلی و چې دا وفد ثقیف ورته ویلی شي، وفد ثقیف. دوی رالو د هغه ثقیف والو چې مسلمانانو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر تکلیفونه رسولي وو، بیا دوی رالو په اسلام کې څه شو داخل شو، الله یې ومنو.